آیا که یو کس ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه لولي یو کتاب کې نو د دې دپاره اودس لازم دی یا مستحب دی؟ او خلک دا وایي چې امام مالک رحمه الله به چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وی نو هغه به اودس کو. الجواب، دا خبره یاد کوي چې سلف صالحین چې څومره وو او سلف صالحین د دین مشرانو ته وایي لکه صحابه کرام، تابعین، بیا د هغوی تابعین، هغه پیړۍ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې دا غوره خلک دي، د هغه ټولو دا طریقه وه چې هغوی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو انتهایی احترام کو. وجه دا ده چې قرآن کریم هم وحی ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه دا هم وحی ده، نو ځکه د دې قدر به کې. او بله ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د الله د کتاب واضح کړی دی، د دین واضح کړی دی، نو څنګه به د هغه د خبرو قدر نه کړي؟ او دا کیدی نشي چې یو سړی دی د پیغمبر قدر کوي خو د هغه د خبرو د قدر نه کوي، دا بیا د نه منلو خبره ده. بعض خلک بلکې ډېر داسې بدعتیان شته خصوصا زموږ په دې ملکونو کې چې هغوی د پیغمبر د دې ذات سره محبت ساتي، لکه د پیغمبر په ویښتو مین دي، د هغه په پیزارو مین دي، د هغه په کپړو مین دي، د هغه په بدن مین دي، او که د هغه د کور باس ترې راواغستو، که د هغه سیرت څه خبره دې راواغسته به دی به ورته جاړي را جاړي، دا صحیح خبره دې سره مینه کې. خو کله چې ورته د پیغمبر وینا ذکر کې، حدیث ذکر کې، چیرې د پیغمبر طریقه دا وه، عمل دا و، نو بیا یې د هغې سره طبیعت نه لګي. بیا وایي زموږ مذهب جدا دی او ستاسو مذهب جدا دی او زموږ په مذهب کې دا خبرې نشتي. نو عجیبه محبت دی ستا د پیغمبر سره چې د هغه د بدن سره دې محبت دی او د هغه د وینا سره دې محبت نشته، د هغه د ویښتو سره تر دې چې د هغه د پیزارو سره محبت کې. او بلکې بعضو خو پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیزارو یو هسې نقشه جوړه کړې وه، هغه همیشه په دې کمیس پورې دلته لګولي دي، د بریلیانو کې بعض شتي نعلین مبارکین ورته هغه ووایي، نو په دې ځای باندې نښه همیشه د پیزار لګولي. همدقه سړي ته دا ووایه، وایي پیغمبر په حدیث کې دا خبره کړې ده چې دا کار به داسې نه وایي. نو دا عجیبه محبت دی. نو د دین د مشرانو دا طریقه و چې هغوی به د پیغمبر د حدیثونو ډېر قدر کوو. دا خو نن سبا د بعض راوتي دي او لازان ته به مفتیان وي او مولیان به وي، هغه به لګي د پیغمبر په حدیثونو پورې وخاندي او کوشش کوي چې د خلکو د دې زړونو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره دا کوم محبت چې دی دا وشي. ګوره حدیثونه چې دې ختم کړو که نه، نو ته دا رد کوې په قرآن کریم باندې، ځکه چې قرآن ته دا وایي چې پیغمبر به منې. بل دا چې دا قرآن ته چا بیان کړی؟ خو همدغه پیغمبر ته بیان کړی. ته څنګه د پیغمبر نه منې او د قرآن منم؟ دا قرآن ته به کوم لار راغلی؟ خو قرآن راغلی د پیغمبر په واسطه دی موږ ته که نه؟ زموږ او د قرآن په منځ کې لویه واسطه څوک ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. هغه راته ویلي چې دا د الله کتاب او دا ایتونه نازل شوي دي او دا احکام دي او دا مسلې. نو د هغوی بیا یو طریقه دا وه، دی د دې حدیثونو قدر به کوو چې کله به حدیث بیانول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو دا به په داسې حال کې بیانول چې اودس به یې و، او دا خبره به یې نه خوښوله چې څوک د بې اودسۍ په حالات کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کړي. یعنې دومره مینه محبت یې کوو، دومره مینه. او ځکه امام عبدالرزاق یو روایت راوړی دی د قتاده رحمه الله نه، وی لقد كان يستحب الا يقرأ الاحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا على وضوء. وی د دین د مشرانو په وخت کې دا مسله به بیانوله کېده چې مستحب طریقه دا ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث بیانې، نو په داسې حال کې بیان کړه چې ستا اودس وي. او امام بیهقي دا روایت راوړی دی، خطیب بغدادي هم راوړی دی، اسحاق ابن الربیع وی رحمه الله، وی ما امام اعمش ولیدی. امام اعمش ته لوی محدث تیر شوی دی، پخوا لوی عالم. وی هغه چې به کله حدیث بیانول نو لازم به د هغې دپاره اودس چاردام کو، او چې کله به اوبه نه وي یا وخت به لږ نو بیا به یې تیمم وکړو، خو لازم به د اودس په حالات کې بیانول. هر چې امام مالک رحمه الله دی نو د هغه په باره کې بیا خبره مشهوره شوې ده ډېره،
حالانکه د هغوی عامو طریقه وه، خو امام مالک پکې ډېر مشهور دی. هغه به د پیغمبر د حدیثونو انتهایي قدر کو، او ناس هغه به کوم ځای کې هغه ته امام دارالهجره ویلی کېږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې به هغه درسونه ورکول، نو څنګه به هغه قدر نه کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو. ځکه خطیب بغدادي رحمه الله دا روایت راوړی دی د ابو مصعب الزهري نه. هغه وی مالک ابن انس، امام مالک ابن انس، یو انس ابن مالک دی. انس ابن مالک څوک دی؟ انس ابن مالک پیژنې؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خادم، صحابي دی کنه تابعي دی؟ صحابي دی. امام مالک دی د مالک ابن انس، د مالک ابن انس دی، هغه انس ابن مالک دی. وی ده به د هغه وخته پورې حدیث نه بیانو چې څو پورې به اودس نه و کړی، اجلالا لحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو قدر کو. او بلکې یو اثر کې داسې راځي، یو روایت کې چې کله به امام مالک رحمه الله د حدیثونو د مجلس ته راوتو بیانولو دپاره، نو داسې اودس به یې وکړو لکه څنګه چې مانځه دپاره کوي، او ښایسته لباس چې کوم د هغه و هغه به یې واغوستو، او ټوپۍ به یې په سر کړه، او ږیره به یې منګز کړه. نو چا دې تپوس وکړو، وایي ته چې کله حدیثونه بیانوې نو ځان داسې تیار کړې. وی دا زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو قدر کوم. تر دې چې یو روایت کې داسې راځي چې د کله به حدیث بیانونو په ولاړه به حدیث هم نه بیانو، د دې دپاره به کېناستو، او دا به وي احب ان اعظم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو د عظمت د لاسه دا کار کوم. نو په لاره کې به چې به روانو، نو په روانه به حدیث نه بیانول، په ولاړه به حدیث نه بیانول، په تادی کې به نه بیانول. دا ټول به هغه قدر کوو د دې حدیثونو. خلاصه لنډه دا دارو وایي چې دا واجب دي، نه واجب نه دي. یعنی څنګه چې ته قرآن له لاس وړلی مصحف له هغې دپاره اودس لازم دی، نو دغه شان د حدیثونو دپاره نشته. بلکې حدیثونه قرآن چې هغه د الله کتاب دی، وحی ده، په دې کې شک نشته. که یو سړی په ملاسته باندې قرآن وایي نو جایز دی که نه جایز؟ جایز دی. په ناسته باندې وایي جایز دی. ښه اودسې ماتي، خو داسې اودسې ماتي چې چاردام پې لازمي غسل نه، او دی بغیر د قرآن له لاس وږولو سره دی تلاوت کوي، جایز دی. نو حدیث خو به جایز وي، خو دا چې به هغوی کول نو دا به هغوی قدر او احترام کوو د حدیثونو. نو دې جواب دا دی چې غوره طریقه دا ده چې سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه بیانوي یا یې لولي چې په کوم حال کې د اودس په حالات کې، او که ونې کې داسې نو دې سره څوک ګناهګارېږي نه. والله اعلم.